کندز د هیواد یو له صنعتي او ګڼمېشتو ولایتونو څخه ده چې اوس مهال پکې لسګونه بېلابېلې تولیدي کارخونې فعالې دي. په دغه ولایت کې د صنعت او سوداګرۍ د لا پرمختګ په موخه تازه د اسلامي امارت رهبري یو فرمان صادر کړی چې له مخې به یې د کندز ولایت په ابدان دښته کې یو صنعتي پارک جوړ شي. د دغه ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي دغه پارک به په 10,000 جریبه ځمکه کې جوړ شي چې ورسره به په دغه ولایت کې سوداګري او د تولید چارې لا وده وکړي. داسې یو ساحه مناسبه چې درې موقعیت و نو په هغو کې یو موقعیت چې صنعتکارانو په خوښه و هغه انتخاب سو او د هغه بعضې ته یې مراحل هغه د انتقال پروسه چې ده هغه به وسي او د دغه په خاطر باندې به انشاءالله ډېر داسې یو مناسب هغه باندې چې د ټولو صنعتکارانو په خوښه یې انشاءالله په نږدې وخت کې به افتتاح د دغه موږ او تاسې شاهد واوسو. له دې سره په کندز ولایت کې یو شمېر سوداګر د امیرالمؤمنین حفظه الله یاد صادر کړی فرمان ستایي او زیاتوي چې دغه پارک په جوړېدو سره به دوی خپله سوداگری لا پراخه کړي. الحمدلله خود از یک تقویه است، یک مژده خوب است برای تاجرات دل میگیرن میان در ولایت کندز سرمایه گذاری میکنن. 10,000 جریب زمین بسیار زمین است. ما تشکر میکنیم از حکومت امارات اسلامی که به زودترین وقت در این عرصه اقدام کردن. از تجارایی که داخل افغانستان است و بیرون افغانستان است، تجارا، صنعتکارا، سرمایه گذارا بیان داخل وطن که فرصت مساعد است. 10,000 جریب بسیار زمین است، بیان سرمایه گذاری بکنن. صنعتي پارک چې دی دا چې په کم ولایت کې نو هغه ولایت نور ښاري خلک ورسره ډېر په سهولت کې پدي. اوس موږ کندوز چې دی ټول خلکو فابریکې تجارانو صنعتکارانو خپلې فابریکې په ښار کې جوړې کړي دي. ډېر زیات دود دی، مشکلات دي. نو اوس موږ ډېر زیات خوشحاله سو، ټول کندوزیان خوشحاله دي په د دې خبر په اورېدو سره. د اقتصادي کارپوهانو په خبره صنعتي پارکونه د یوې سیمې د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ لپاره بنسټیز ارزښت لري او شتون یې د یو پرمختللي او پر ځان بسیا هیواد لپاره تر ټولو اړین اصل بلل کیږي.